د لغمان د مرکز ولسوالۍ یو شمېر مخورو له لوري د دې ولایت ملکي او نظامي رهبري د دوی د ښو او غوره هرړخیزو کړنو له امله تقدیر شول. نن د سهشنبې په ورځ د جدي په 9مه نیټه د لغمان ولایت د مرکز ولسوالۍ یو شمېر مخورو له لوري د دې ولایت والي رحمت الله یارمل، مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار، امنیه قومندان سمنوال منظور ستانکزی، د ملي امنیت رئیس ډګروال محمود صمیمي او د لومړي پلې لواء قومندان برید جنرال زلمي نبړ ته د دوی د ښو او غوره امنیتي او هرړخیزو کړنو او لاسته راوړنو له امله تقدیرنامې ورکړل شوې. د راغلو مخورو په استازولۍ حاجي شامرد خان د لغمان والي او د دې ولایت د ملکي او نظامي رهبرۍ له ټولو هغو کړنو چې د دې ولایت د امنیت، سولې، انکشاف، ښې حکومتولۍ، ولسدارۍ او نورو برخو کې ترسره کړي خوښي او ستاینه وکړه. په ټول افغانستان کې الحمدلله په لغمان ولایت کې امنیت ده، ورورولي ده، ملګرتیا ده او د قومونو د ولسونو غږ ته د همیش لپاره ستا په شمول او د مشرۍ لاندې ټولو ورونو لبیک ویلی ده او همیش یې موږ ته په وخت او صحت باندې چې کله موږ دوی ته زنګ وهلی، رئیس صاحب د امنیت ملي ته، قومندان صاحب د لواء ته، قومندان صاحب د امنیت، دوی ډېر مسؤلیت هم لري. خو زه شاباس ورته وایم، ټول لغمان ولسونه په افتخار کوي چې موږ ته په هغه دقیقه وخت راکړی ده او موږ سره خبرې کړي دي او زموږ مشکلاتو ته یې لبیک ویلی ده. په دغه حالاتو کې چې کوم نظام زموږ په لغمان کې ده، دا موږ ته الحمدلله د منلو وړ ده، که هغه نظامي اداره ده زموږ او که ملکي اداره ده. دوی یادونه وکړه چې ولسونه د لغمان له اوسنۍ رهبرۍ سره دي او په هر حال کې ورسره کاملا همکار دي. د لغمان والي رحمت الله یارمل د دې ولایت د مرکز ولسوالۍ راغلو مخورو څخه مننه وکړه او یادونه وکړه چې د ولسونو له لوري د رهبرۍ ستاینه دوی هڅوي چې لا خپلې چارې ګړندۍ کړي. الحمدلله زموږ ترمنځ بهترین امانګي موجوده ده. تر بل هر وخت فکر کوم په لغمان کې امانګي ښه سوې ده. پولیسو، اردو، امنیت ملي د دوی په کت لباسونه جلا دي. نور د ټولو هدف او مورال ټول یو دی، هم په دې سطح باندې د رهبري په سطح، هم د ښکترینه سطح باندې. اوس زیات وو کې مشکلات سره په ټول افغانستان کې ستونزې شته، هغه نسو ویلی موږ ووایو چې ټول لغمان په امن کې دي. کله چې یو مشر اوس سپین راځي یوه تقدیرنامه باندې موږ ته نور هم مورال راکوي، موږ نور هم د خپلو وظیفو ته مسؤله کېږو چې ولا دا خلک ما دې ګوري، که ښه کوو ما دې ګوري، موږ که خدای وکړي څوک بد کوي ګوري. زموږ به درسره یوازینی خواهش دا وي چې د خپلې ولایتي ادارې تر څنګ پاتې شي. هغه دښمن چې رارهي دي هغه یوازې زما او زما د دغو درو مسؤلینو دښمن نه دي، هغه زموږ د آبادۍ دښمن دي، زموږ د مفکورې دښمن دي، د افغانستان د راتلونکي دښمن دي. یو مشترک دښمن دی چې هغه نه څوک په غرغۍ کې پرېږدي، نه په دولت شاه کې پرېږدي، نه په بادغیس او بدخشان کې پرېږدي. زموږ د ټولو مشترک دښمن دی. تر څو د هغه سره مشترک نه شو، تر څو خپل ترمنځ کوچني کوچني اختلافات په قومي سطحه، په ولسوالۍ په سطحه، د کلي په سطحه، د ولایت په سطحه حل نه کړو، ټوله یو لاس یو بازو نه سو، زه فکر کوم دا دښمن به مو خوښ کړي. مخکې تر دې چې دوی مو خوښ کړي راځئ موږ سره په اتحاد او په اتفاق واوسېږو، لغمان یو نمونه ولایت وګرځو. همیشه یو نمونه ولایت پاتې شوی، اوس یې بیا یو نمونه ولایت وګرځو. هغه ویل چې د لغمان ولایت په کچه د ملکي او نظامي ارګانونو ترمنځ خورا ښه همغږي او په یوه خوله او نظر سره د ولسونو خدمت او د دښمن مخنیوی کوي. نوموړي د ولسونو په یووالي او اتحاد ټینګار وکړ او راغلو مخورو ته ډاډ ورکړ چې دوی په هر حال کې له خپلو ولسونو سره دي.